یوه خبره درته کومه، پام پې کوه، ډېر راحت او خوندور ژوند به ولرې. له خلکو سره به دې اړیکې ډېرې ښې او په خلکو به ډېر ګرانې. دا د عمر رضی الله عنه نصیحت دی. وایي انسانانو سره په هغه څه تعامل کوه چې ته ظاهرا له هغوی وینې. باطن چارې او هغه څه چې تا ته نه ښکاري، د خلکو زړونه، نیتونه او د خلکو پناوي، هغه الله ته پرېږده. هغه ستا مربوط کېږي نه، هغه د دوی او د الله مربوط کېږي. هغه څه چې ته وینې په هغې له خلکو سره تعامل کوه. د خلکو زړونه مه راسپړه، دا ستا مربوط کېږي نه، دا د الله پاک اړوند دي. که دغه شي ته د پام کوو، خوندور او ډېر خوشحاله راحته ژوند به ولري. خلکو به ډېر ګراني او ذهن به دې آرام وي. ځکه که ته د خلکو زړونو باندې، د خلکو په پټو نیتونو باندې فیصلې کوي، همیشه دا ګمان دی او اکثره ګمانونه ګناه ده. الله پاک فرمایلی ان بعد الظن اثم. ځینې ګمانونه ګناه ده، د تا نه ګناه هم کېږي او خلک به هم له لاسه ورکوي. ځکه تا ته ظاهرا یو څه ښکاري، انسانان په باطن کې بل څه پټ باندې الله پاک ښه پوهېږي. زه او ته نه. السلام علیکم.